د قبایلی ضلعو مشران وایي موجوده او تیرو اخترو کې ډیر بدلون راغلی دی او اوس خلک هغه اخترې نه کوي کوم چې وړاندې وختونو کې کېدلې. د مومندو نامتو مشرانو وینا ده چې دلته غربت زیات او د اتفاق ورورولۍ او محبت له وجې اخترې ډیرې خوندورې او ګټورې وي. یو تر بله محبت او د رشته دارانو تګ راتګ د لوی اختر قربانۍ او مقامي میلې دروند تاریخ لري. مشران وایي زما په فکر موږ خو به چې دې ته لوی اختر وایي نو په واړه اختر کې به زموږ د خاپخ نه پورته چې کوم علاقه ده نو موږ به ناري کول. شپږ وخته ډوډۍ به وه، درې ورځې اختر وو، یو ورځ به د یوه یو وخت بل وخت به د بل پورې د چا وس وو، که د پروټو به وو، که د چرګ به وو، که د ګډ به وو. په واړه اختر کې نو دا به وو. او په دوی لوی اختر کې به هم تقریبا لاول سر کې دا به د نمانځه وخت وو، ناوخته به لمونځ کېده د اختر ځکه چې واجب دی. نو په دې کې به هم زموږ په علاقه کې خلکو مخکې چرګان حلاله او د هغې نه به بعد به یې د قربانۍ دغه کوله. نو قرباني غوښه به چې تیارېدله نو دوی به د چرګانو ناره یې کوه. اوس هغه وختونه چې کوم دي هغه ټول ختم دي. دا مخکې اخترې زموږ قبایلي رواجونه او قبایلي دستورونه هلته به د زموږ په کوډاخیلو کې یا په اتمرخیلو کې تقریبا په دوو ځایونو کې د اختر مونځ کېده چې هغه د ملک امین کاکا او زموږ کلي کې د سیال صاحب په کلي کې دې کې به دا مونځ کېده او دا ټول مومند چې دي دغلته به راغونډېدل. په دې ځای باندې به مونځ کېده او بیا به دلته دوی ته د ډوډۍ تیاری شوی و. د غرمې ډوډۍ به دوی په همدې ځای خوړل. 3 ورځو 4 ورځو پورې دا ټول مومند راغونډېدل او هلته به راتلل او اختر بارګیګانې او سره چا شپه کړې او چا غرمه تېره کړې سره دغه به هغې خو هغه زموږ قبایلي رواج او دستور و. دلته په ښار کې اوس هم هغه زموږ قبایلي خلک چې دي هغه قبایلي رواجونه تقریبا ډېر پرېښي نه دي. اوس هم دلته راځي دلته زموږ په دې ځای کې اختر کې تقریبا د اختر د 5 او د 6 ورځو پورې دا خلک راځي دلته او غونډې کېږي او جرګې مرکې کېږي او دوی دپاره ډوډۍ تیاریانې کېږي. نو هغه دستور خو په ورو دا کمیږي. هغه پخوا په شان نه دی لکه څنګه به چې پخوا و په هغې ترتیب نه دی اوس لږ کم شوی دی. مومند قبایل وایي دا وخت زیاتره کورنۍ د ملک په نورو ښارونو کې ژوند کوي، د خپلو روایاتو مکمله دفاع کوي، خو ځوان کل د قبایلي روایاتو نه ناخبره دی او د ښارونو او نورو قومونو کلتور کې ککړ دي. او اوسني اخترې او په پخوانو اخترو کې خو فرق یو دا پیدا شو چې پخوانۍ اخترې داسې وي چې هلته د حکومت مداخلت نه و، زموږ خودمختاري وه او هر سړی په خپله یو طریقه باندې ګرځېده. نو هغه وخت کې به چې کله د اخترې رالې نو موږ به دومره مینه محبت و چې په کلي کې به اشرې زنانه رالې او هغه میچې او دغه وخت د غربت مطابق بیا خپل هغه پروګرام برابر کړو. نو خلک به چې رال د مانځه نه بعد به چې کله منځونه وشو نو د هغې د چای او د اوبو بندوبست به هم دغسې مشرې کورنۍ به چې وي لکه دا ایمل خان دي یا نادر منان دوی داسې په منان ملک دوی کورنۍ هغوی بیا بندوبست کړی و. مینه وه محبت په خلکو کې. نو کله چې دا حکومتي او دا انقلابي حالات راغی او خلک ډي پي شو نو تقریبا یو خو دغه وس مطابق خلکو مینګایان هم رالې او غربت هم شو او هغه مینه محبت هم ختم شو. هغه خود مختاري هم زموږ نه لاړ. دې چې دا یو ملک صاحب موږ پخوا هم دلته په وطن باندې چې کله وو موږ به راتللو. سیال صاحب یو ډېره مشهوره او جعفر حاجي ډېره مشهوره کورنۍ ده، ټول خلک به ورله راتل بارکۍ په دغه باندې. اوس موږ هم همدې اختر په دغه د ملک صاحب له نواب صاحب له دلته راغلي، ایمل خان له دلته د همدې د رسم رواج باندې چې زموږ دوی وایي چې ویره ده چې د قبایلي مشرانو نه وروستو دغه قبایلي کلتور ختم شي او ځوان کل د نورو قومونو او مسلکونو کلتور خپل کړي. د مومند قبایلي ضلع نه د وحدت نیوز لپاره ګل محمد مومند.